د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په نامه د لوړو زده کړو وزارت وزیر صاحب او مسؤلین یې څه وکړل. اول د کابل له فتحې وروسته د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو مسؤلینو د سنبلې میاشتې په 8مه د وزارت او تحصیلي بنسټونو د ودانیو ټولې اداري چارې په بریالیتوب سره پیل کړې. دویم، د سنبلې میاشتې په 15مه نیټه په مرکز او ولایتونو کې د خصوصي تحصیلي بنسټونو تدریسي چارې پیل کړې. د 2 میاشتو په جریان کې نیمګړي سمسترونه بشپړ او د نوي سمسترونو لپاره یې د پام وړ شمېر نوي محصلین جذب کړل. دریم، د 1400 لمریز کال د 10 میاشتې په 13مه نیټه د هېواد ګرم سیمو او د هود میاشتې په 9مه نیټه د هېواد په سړو سیمو کې د دولتي تحصیلي بنسټونو تدریسي چارې رسما پیل شوي چې د 2 میاشتو په ترڅ کې نیمګړي سمسترونه بشپړ شول. څلورم، له فتحې وروسته د طبي برخې اړوند د اګزیټ اګزام او د لوړو زده کړو وزارت اړوند روغتونونو کې د اکمال تخصص ازموینې واخیستل شوې. 100 ډاکټران یې د اکمال تخصص په برخه کې په رسمي رضاکارانه یعنې ولنټیر پوسټونو کې جذب کړي. پنځم، په ټولو دولتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو کې د اختلاط مخنیوی وشو چې دواړو طبقې محصلین ذهناً درسونو ته چمتو شول. شپږم، د خیالي او بې اساسه محصلینو د تحصیلي سندونو جعل، تزویر، اداري بیروکراسي او وظیفوي غفلت مخنیوی وشو. اووم، د هندوستان، ایران، جاپان، چین، کاناډا، امریکا او سعودي عربستان په شمول له 40 بهرنیو هیوادونو څخه د ماستري په برخه کې 240 بورسونه او د دکتورا په برخه کې 169 بورسونه ترلاسه شوي او په شرایطو برابر وګړي ورته استول شوي دي. اتم، د لوړو زده کړو وزارت لخوا د نصاب بیاکتنې او نوښت لپاره د نصاب ریاست رامنځته شو چې تر اوسه 15 نصابونه کتل شوي او نهایي شوي دي. نهم، د ټول هیواد د خصوصي او دولتي پوهنتونونو لپاره واحد نصاب وټاکل شو، یعنی پخوا په هر خصوصي او دولتي پوهنتون ځان ته خپل جلا نصاب لره. لسم، هغه پوهنتونونه، پوهنځي او ډیپارټمنټونه چې غیر مجوز وو او زورواکانو بې له جوازه په زور خلاص کړي وو ټول وتړل شول او تر 50,000 پورې برحال محصلین یې نورو پوهنتونونو ته معرفي شول. 11، د هېواد په ټولو پوهنتونونو کې د شرعیاتو پوهنځي تاسیس کړل شوې. 12، د هېواد په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت مضمون د 1 کریډټ په ځای 3 کریډټه لازمي کړل شو. 14، د 1400 اول لمریز کال د کانکور ازموینې مهالویش اعلان شو او په پوره شفافیت به یې ازموینه واخیستل شي. 14، د لوړو زده کړو وزارت کارمندانو او د پوهنتونونو استادانو ته د جمهوریت د وخت د پاتې 3 میاشتو معاشونه ورکړل شول. 15، د دیني جامعاتو څخه د عالمي دورې او تخصصاتو د فارغانو د سندونو ارزونې په موخه لوړو زده کړو وزارت په خپل چوکاټ کې د دیني جامعاتو او تخصصاتو لوی ریاست رامنځته کړی. 14، د لوړو زده کړو وزارت په تشکیل کې د افغان نړیوال پوهنتون رامنځته کېدل. 15، سربیره پر دې چې ټول پخواني پوهنځي فعال دي، یوازې په دولتي تحصیلي بنسټونو کې 22 پوهنځي، 18 ډیپارټمنټونه او 15 د ماستري بېلابېلې برنامې رامنځته شوي دي. 18، د کابل په پوهنتون کې د حیواني علومو پوهنځي او د څارویو نسل پالنه، د ګرګانو نسل پالنه، د څارویو تغذیه، جنین او د نسل پالنې په برخو کې 4 ډیپارټمنټونه رامنځته شوي. 19،
د خصوصي او دولتي تحصیلي بنسټونو ترمنځ چې کوم واټن او فاصله وه، دا واټن او فاصله د لوړو زده کړو وزارت لخوا تر ډیره حده ختمه شوې او دا واټنونه به انشاءالله ټول ختمیږي. شلم، د لوړو زده کړو وزارت په مسلسلو هڅو او کوښښونو سره له هیواد څخه وتلي یو شمېر استادان بیرته هیواد ته راغلل او د نورو استادانو سره اوس هم اړیکې روانې دي. 21 د استادانو کومه خلا چې رامنځته شوې وه، د پوهنتونونو لخوا وخت په وخت کدري بستونه اعلان شول، په شرایطو برابر وګړو ثبت نام وکړ، امتحان واخیستل شو او بریالي کسان د استادي لپاره وګمارل شول چې الحمدلله د استادانو خلا ډکه شوې ده. 22 د لوړو زده کړو وزارت اړوند علي اباد شفخانه کې د جراحي 200 بستریز کمپلیکس پرانیستل شو.